همدارنګه ماسخوتن مونږ ده سلور رکعات فرض ده دا په اول ځل باندې حضرت موسی علیه السلام کړي په دې کې دوه قول دي اول قول دا حضرت موسی علیه السلام کوي چې دا حضرت موسی علیه السلام اول ځل باندې کړي کله چې د شعیب علیه السلام نه واپس کېدو لس کاله پس دې بیرته مصر ته واپس کیږي د خپل اهل او عیال سره د خپل بچو سره په دغه وخت کې د بیبي هغه په ماشوم باندې مریض و په ماشوم باندې مریض او بیرته مصر ته واپس کیږي مصر ته راځي سفر ډیر زیات وګد ډیر وګد او ډیر زیات فکرمند چې دا سفر په څنګه توې کیږي او سره سم ختميږي اول فکر ور سره دا چې سفر ډیر وګد لار ډیر وګد دا به څنګه ختميږي دا به څنګه را لنډيږي دویم فکر ور سره د خپل ورور دا د هارون علیه السلام چې دا په کوم حال کې وي او چیرته به وي څنګه وخت ور باندې تیریږي په دې فکر کې دا دریم فکر ور سره دا د فرعون فکر ور سره دا چې زه خو د وجه نه ما خپل کله پرېخو خپل قوم قبيله مې پرېخو نو بیرته زه د ترازم تد حال به مال لپاره سره خلدوي نو په دې فکر کې دا په دې ډار کې سلورم فکر ور سره دا چې د ما د زنانا د ما د بیبي په خېټه باندې ماشوم دا کدا چېرته په دلاره کې پیدا سي دا به خپل منزل د سره کم رسوم سره کم په کوم شکل باندې بازیدار رسوم نو دا څلور وړ فکرونه ور سره نو دې سفر باندې روان دا علماء کرام لیکي وجدن الله رحم رجوا دا زیات فکر دا چې یو څوک سفر باندې روان یو د الله راوړي کې یو سفر موجود وي نو ډېر زیات فکر سره دا نو حضرت موسی علیه السلام کوی تور تر ورسید شپه دا یخنی دا واو هم وریږي په دغه وخت کې د بیبي په خېټه باندې دا کوم ماشوم دا د دې دردونه شروع شول نو دی وخت کې د اور ضرورت چې اور ولګي لګدا ګرمي جوړه کی نو دلته دی اور هغه کوم اسباب چې دی هغه هم لامد دي نو په کوی تور باندې اور لګیدل چې کله بل وکتل په کوی تور باندې اور لګیدل دا خپل بچیان ته وي زور زم او لګ اور راوړم چې تاسو دلته ځانونه ورته ګرم کړئ او کڅوګ ویلتا نو ما ته بلار هم وخی ما منزل مقصود ته ما چر دا به هم را نږدې دا چې کله کوی تور ته وخت نو دلته دی الله رب العزت په کلام او دی الله رب العزت سره په خبرو باندې دغه شرافت الله رب العزت ورته ور دا ټول خبره دی الله رب العزت واوري دي ډیر خوشاله سو چې به تراکسو ډیر زیات خوشاله دی هغه خوشالۍ په وجه باندې د سلو رکعات منځ سلور رکعات مونږ وکړو او دغه د سلور واړه کوم فکرونه چې و دا کوم فکرونو کې چې د اختصار دغه سلور واړه فکرونه الله رب العزت